مازدیګر زه خبر شوم د درس یو ملګري نه چې د درسونو له مراتو چې هغه وفات شوی او سبحان الله داسې خوږ او دینداره ملګری چې زما په دې نظر باندې به هسې ډېر خوږ لګېدو اکثر به یې درس بعد د دې کوره پورې ما سره تو او د هغه وخت نه بس په دې خبر سره مې په دې معده باندې درد لاګه ځکه چې ورب الکعبه د کعبې په رب درته قسم خورم د هغه په کور کې ناست یم چې زموږ محبت د ملګرو سره او د مؤمنانو سره صرف د دیندارۍ په بنیاد دی که چا سره پیسې دي خپل جیب ته دې ورواچئ که څوک ښایسته دی هغه ته دې مبارک شي که څوک د قام نه زورور دی هغه ته دې مبارک شي که څوک پروفیسر دی ډاکټر دی انجینیر دی هغه ته دې مبارک وي او که څوک هم خپل دی چې د الله سره نه لګي والله که هم د هغه سره طبیعت لګي دا ټوله رابطه او رشته او ملګرتیا دا ټوله دین په بنیاد بیا چې دین یې زده کوي د هغو سره محبت بیا د عامو نه زیاتي وجه دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وصیت کړی و چې ستاسو خواته به د دین زده کوونکي راځي شاګردان به راځي نو د هغوی به ډېر قدر کوئ دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویلو چې تاسو نه به دا خلک دین زده کوي ستاسو خواته به خلک راځي دا به ستاسو شاګرداني دوی به د دین زده کوي د دین زده کوونکي به وي نو د هغو به ډېر قدر کوئ نو کوم ملګری چې د علم په مجالسو کې کښېني د ده موږ ډېر زیات قدر کوو او ډېر راباندې ګران دغه خوږ ملګری دغه قیمتي ملګری یو څو ورځې مخکې درس کوو نن نشته دنیا کې نشته که چېرته دې مړو خبرې کولی وه ما وله تاسو به ویلی وی چې ته دوی ته ووایې چې د دې څه قیمت دی د دې دیندارۍ او د دې دین د زده کولو او د علم د مجالسو اوس هم د هغه صورت هغه درس کې ناسته او په لاره باندې ما سره تګ دا ټولې خبرې ذهن کې دي چې دا نه وځي نه زموږ سره د نسب رشته وه نه د قوم رشته وه صرف دغه و چې پښتنو او زم پښتنې او ملک هم یو بس اصل بنیادي رشته هغه د دین وه چې د دین په مجالسو کې موږ سره کېناستو ډېر په توجه سره او ډېر په مینه محبت اواز زمونږ بوغ شي دې ملګرو ته موږ دقه وایو چې ګورې دا موقع کېدی شي بیا نه نو دا بس دا خبره ده چې معمولي غونته کې واوړي موقع به څه نه وي سبا به بیا راشو که نه څه ګرانه خو نه ده ته اوس وې سبا خو راځي زه به میاشت بعد بیا راځم زه میاشت بعد شروع کوم او ښه صحیح شروع کوم بس ته چې موږ نصیحت وکړو چې یاره نه بس اراده مې ده د راروانې میاشتې ده او د راروانې هفتې ده اوس پیغمبر و چې تاسو دې مرګ ته په انتظار یئ چې اچانک مرګ به راځي بیا به دینداري شروع کړي بیا به ته دین له زور ورکړي نو بیا غوسه کولی نه شي لکه څنګه چې زموږ د غرور دغه ملګری د دنیا نه لاړ رب العالمین دې د رحم او کرم معامله د هغه سره وکړي او موږ یا الله ګواهي ورکوو د دې خبرې چې ستا دا بنده به زموږ سره په دې مجلس کې کېناستو ستا قرآن او ستا د پیغمبر حدیثونه به یې زده کول یا الله د دې د برکته یې وبخي او الله دې د قبر په امتحان کې او په سوال او جواب کې کامیاب کی او الله سبحانه وتعالی دې سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي او الله سبحانه وتعالی دې زموږ دا کم ملګری د درس چې وفات شوی دی رب العالمین دې په هغه باندې د رحمتونو باران راووري او الله سبحانه وتعالی دې هغه سره حساب کتاب اسان کړي او الله دې هغه ته عملنامه په ښی لاس باندې ورکړي او الله دې د هغه حشر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وکړي او الله دې هغه بچو ته صبر ورکړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ د دې دین سره د مرګ پورې تړلي وساتي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين